د جاوید پیزا او نازیه اقبال لار سره بیله شوه. سلامونه او احترامات مو ومنئ. مشهورې سندرغاړې نازیه اقبال له خپل میړه جاوید پیزا طلاق واخیست. په ټولنیزو رسنیو کې ویډیو خپره شوې چې سندرغاړې نازیه اقبال پکې وایي چې په خوشحالۍ سره له خپل میړه طلاق غواړي. د هغې میړه جاوید پیزا وایي چې دی نه غواړي نازیه اقبال ته طلاق ورکړي، خو دا ترې طلاق غواړي. وروسته بیا د کامرې په مخ کې ورته طلاق ورکوي. په ویډیو کې نازیه اقبال وایي چې د جاوید پیزا سره نور وخت تیریږي. په هر حال که څه هم د دې مینو سندرغاړو د طلاق پوره لامل نه دی معلوم، خو ویل کېږي چې د دوی ترمنځ اړیکې هغه وخت خرابې شوې چې کله د نازیه اقبال ورور د هغې په لوڼو باندې جنسي تیری کړی و. که څه هم له هغه وروسته دوی ظاهرا ځانونه سره جوړ بللي وو، خو ستونزې په منځ کې وې. له هغه وروسته دوی پاکستان پرېښود او لندن ته د پناه اخیستو لپاره لاړل چې څه موده وروسته دا د له یو بل نه طلاق واخیست. نازیه اقبال خیبر پښتونخوا پورې تعلق لري او د پښتو ژبې یوه تکړه سندرغاړې ده. د هغې خاوند جاوید پیزا بیا د افغانستان د ننګرهار ولایت اصلي اوسېدونکی دی. د یادولو ده چې نازیه اقبال د دې لپاره پاکستان پرېښی و او لندن ته تللې وه چې خاوند یې مهاجر او پاکستان کې ورته ستونزې ډېرې وې. هغې ویلي چې جاوید پیزا به هره میاشت افغانستان ته د ویزې ترلاسه کولو لپاره ته چې دا ورته ډېره ستونزمنه وه. په ټولنیزو رسنیو کې پر دغې موضوع ډېر بحثونه شوي. ځینې حیران دي چې دغه جوړه چې د یو بل لپاره خپلې کورنۍ او هیوادونه پرېښول څنګه سره جلا شول. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پلی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.